عاجل خبر د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سخته جګړه په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په مربوطاتو کې شدیده جګړه رامنځته سوې ده یا د جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل سوی. دا چې دغه جګړه څنګه او ولې رامنځته سوې ده په اړه یې دواړو غاړو څه ویلي او څومره تلفات لري بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په کونړ او ننګرهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې سوي دي. له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه راپورونه وایي د دغو دوو ولایتونو په سرحدي سیمو کې د اسلامي امارت او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ نښتې سوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ په شالي دره کې او د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سوي دي. د ځایي سرچینو په وینا د جمعې په ماښام د هوت درېیمه د پاکستاني ځواکونو او اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ راکټي بریدونه تبادله سول. تر اوسه د دې نښتو د احتمالي تلفاتو په اړه معلومات نه دي خپاره سوي. په ګوشتي ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه‌یي ډول دوام لري. ځایي سرچینې وایي چې 3 ورځې مخکې کله چې اسلامي امارت غوښتل په ګوشتي ولسوالۍ کې د خپل زغروال ټانک د ځای پر ځای کولو لپاره پوسته جوړه کړي، د پاکستاني سرحدي ځواکونو له مخالفت سره مخامخ سول چې په پایله کې وسلوالې نښتې وسوې. همداراز پاکستان له تیرې شپې راهیسې په دې اعتراض چې اسلامي امارت ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسته جوړوله د تورخم لاره بنده کړې ده. د اسلامي امارت او پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې نښتو په اړه رسما څه نه دي ویلي. پاکستان په وروستیو څه باندې 12 لسیزو کې پر ډیورنډ کرښه اغزن سیم غځولی او بې شمېره پوستې جوړې کړي، خو افغانستان ته اجازه نه ورکوي چې په خپله خوا کې پوستې جوړې کړي. تر دې مخکې هم په ځلونو پاکستان د افغانستان په خاوره د سرحدي پوستو پر جوړولو غبرګون ښودلی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.